بلکې د خپلو بیبیانو یې دومره خیال ساتلی. عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي یو غزا نه وې موږ تللي په سفر باندې، غزا د بني المصطلق یا غزوه د مریسیه، او په هغې کې زما نه امین ورک شوی و. نبي صلی الله علیه وسلم غونډ لښکر ایثار کړی دی، د عایشې نه امین ورک شوی دی او په هغې پسې ملګري لګولي دي، او په هغې کې خو بیا خیر دومره نازل شو چوبونه میلاوېدلې، نو الله د تیو آیات هم نازل دغه فیض میلاو شوه. لیکن نبی صلی الله علیه وسلم عائشہ صدیقہ نه رټي چې تا څه امیل ورکاو، امیل له څه شي نه راوړ، ټول خلک دې په عذاب کړی دی. نه قطعا دا نه وایي، بلکې د خپل بیبي دومره خیال ساتي چې ټول لښکر ایثار کړی دی ورته. هسې که دا زمونږ حالات یې موږ به څه ویلی، موږ به خو لاولل ته یو شپېته کنځري ورته کړي وې، او بیا به ورته دا دباب کولی چې ته به کور ته ځې که نه، زه په تا دا اندامونه مات نه کړم ته ما ویلې. دا بدماشۍ زموږ کوو که نه کوو؟